پوهېږي هغه د افغانان خپل لهجه کې ورته میوبه وایي یو سړی میوبه دی ډسیبل دی نه پوهېږي نو څنګه به د ده نه خیر کار خور شي دا یو واقعي بنیادي ټکی دی باید چې موږ دین ته هغه بچیان ورکړو چې تکړی هغې باندې خرچه وکړو یعنې ما داسې خلک هم لیدلي دي قسما بالله زه خبره تاسو ته کومه د دې دپاره بچیان مدرسې ته لېږي چې ده باندې خپل اکنامیکل ایشوز دي هغه راکمې کړي یعنې خرچه یې کمه شي خوراک یې کم شي نو زموږ خپله هغه نیتونو کې هم دلته مسله ده د دې وجه نه هارون رشید ته یو واقعه منسوبه ده ستاسو اجازه مدرسې جوړه کړې وه د دې دپاره چې دا خلک پکې تعلیم کوي نو یو ورځ ناستو د مدرسې په خوا کې چې دا خلک راوځي شاګردان تپوس ته کوي چې تا څه لپاره علم کې یو یې پلار رالیږلی بل وایي دې دپاره کوم بل وایي دا سخت مایوسه شو چې دا مدرسه زورانو ما چې کوم نیت جوړه کړې زما نیت پکې نه کېږي نو یو ګوټ شان طالب را روان و خیرن وایي چې راغلی د تپوس وکړو چې څه کې د علم ولې کوي د الله د رضا دپاره بس ورسېدم زما خپل مقصد هغه پوره شي یعنې دا هم ده چې باید داسې بچیان موږ ورکړو چې هغه تکړی هغې باندې خرچه وکړو پیسې پرې وکړو د هغې د لباس خیال وساتو د هغې د کپړو خیال وساتو نو دا کمی واقعي چې دا شته